قدرمنو ملګرو د ښاغلي محترم ګل سید صاحب د کتاب د کرښو په شا د هغه د ډېر ښکلي لیک د اخلاص دویم نوم ټایټل نه زه یو څو لاینونه د دې شو په آخر کې تاسو سره شریک کوم، کوم چې ډېر زیات زړه راښکونکي دي او د دې شخصیت په دې کې نمایه شوی دی. هغوی چې کوم شخصیت دی هغه څه په دا ډول دی. ګل سید صاحب په ضلع نوښار کې د دریای کابل په غاړه نندرک کلي کې په 1966 کې زیږېدلی دی. تعلیمي معیار یې تر 10مه پورې دی، خو د غریبۍ په وجه یې مخکې تعلیم جاري ونه ساتلی شو. د دې نه علاوه یې د استاذ په حیث څه موده په یو سکول کې د ماشومانو د زده کړې او د ښه تربیت ورکولو کوشش او هلې ځلې هم کړي دي. قدرمنو ملګرو، ګل سید صاحب ډېر عاجز خویه او ملنګ سړی دی. اکثره ناسته پاسته یې د شاعرانو، ادیبانو او د علماو سره وي. ډېره زیاته ارته او لویه سینه یې ده. ډېر فقیر عجز مزاجه انسان دی. ګل سید صاحب یو غیرتمند پښتون د همت او محنت او د اخلاص نه ډک انسان دی او د ادب په دنیا کې یو ځانګړی حیثیت لري. یو ډېر خوش طبیعته، مخلصه او د تکبر نه پاک انسان دی او په خیر ښېګړه او میلمه دوستۍ کې د هر چا نه 10 قدمه وړاندې دی. ملګرو، دا و زمونږ نننی شو. په آخر کې مې د هغوی شخصیت تاسو سره شریک کړو او په راتلونکي اتوار کې به بیا هم داسې قسمه شخصیات او د هغوی لیکونه تاسو سره شاملو. د دې کتاب نامه ده، هسې خو دې ډېر زیات لیک کړی دی، خو د دې کتاب نامه چې کومه ده هغه دی د کرښو په شا. که چېرې تاسو دا لوستل غواړئ نو دا اوس هم په لایبرریز کې په مختلف ځایونو کې تاسو ته دا میلاویدلی شي. د شاعرانو، ادیبانو سره هم دا شته او که تاسو یې غواړئ او ما سره د چا ملاقات کیږي نو زه ستاسو مرسته کولی شم. په راتلونکي اتوار کې به دوباره تاسو سره راځو، ډېرې خبرې به تاسو سره شریکوو. چېرته چې بریالي اوسئ، د الله په امان. وختونه په خیر، سباونه روښانه.